و مشره چیرته لاړې مونږ خو ستا خواله رالو هو که نه او بیا دا لرګو دغه جوړ کړو دا شی دې ته په اصل کې موږ وایو چجکۍ دا چجکۍ جوړ کړو دا پې له پاسه کېږي هغې له پاسه بیا تختې کوي بیا پکې دغه شته کې په دې اوبو باندې په دغه ټوپانو باندې تاسو وینئ چې موږ راپورې وتېدلو نو موږ ته ډېر مشکلات دی صاحبه د دې لارې مریض را چې دغه کښتۍ پکې چلیږي ستړی مه شې څنګه ښه دی په خیر یې حلالي جوړې و مشره چیرته لاړې مونږ خو ستا خواله رالو هو که نه درنو لیدونکو ستړی مه شې ورور صحت ښه دی په خیر یې حلالي جوړې کاکا جان ستړی مه شي خیر ښه دی په خیر یې حلالي نه موږ به اول دې ستا دغه په هکله یو څو خبرې وکړو صحیح ده اجازه به وي که نه شته دی ښه لومړیو کې خو به راته ځان معرفي کړي زه خو اصل خبر دې یم چې سوات یم که نه او دلته بس دا جاله چلو یاران د خلکو د سهولت راغلی دی وروره د خلکو دا جاله چې تا څنګه جوړه کړې تشریح کولی شې راته ولې نشم نږدې نه راته وښایې چې مقصد داسې مې جوړه کړې ده دا کوم شیان دې پکې لګولي دي او له کوم ځایه دې راوړي دي دغه ټول راته وښایې دا ټوپان خو مې راوړي دي ننګرهار نه مې راوړي دي او دا چې موږ داسې غونډ ټوپان یې غونډ ګولي هغه راوړو هغه بیا کټ کړو بیا ولې دا سره نه وتړو صحیح دا وګنډو بیا یې وتړو او بیا دا لرګو دغه جوړ کړو دا شی دې ته په اصل کې موږ وایو چجکۍ دا چجکۍ جوړ کړو دا پې له پاسه کېږي هغې له پاسه بیا تختې کوي بیا پکې دغه خلک یو څه خطرناکه نه ده دې سیند کې نو خطرناکه دا ولې نه ده خو کار پې کوو که نه خطر پکې مقصد شته دی خطر خو خامخا چې ټوپ وچاودي خو خطر شته دی خو د روسه کله داسې شوي دي نه ډېر وخت لکه موږ دا چلولی دی که نه لکه 15 شل کاله موږ وچلو خو موږ ته د کم داسې دغه نه راغلی چې موږ ته په ټوپ مثال په سیند کې دغه شوی دی شوی دی یا څوک وړي دي نه دا خطر اچھا خطر لري خو لکه شوي نه ده نو موږ برسه پورې ځو خو چې خطر سم مخامخ نشته انشاءالله دا تمام مخلوق به وروځي او ته د کوم ځای ورور بس دا مې ورور دی ختم د سوات او زه هم د سوات یم او دلته کوم ځای کې اوسېږئ دلته خو مخکې بچې کې اوسېدل اوس هم پلار دې کورونه له راغلی نو تاسې نو به دغه د بچې خلک ډېر زیات خوشحاله یي والله ټول خلک خوشحاله سهولت هم ورته ډېر دی ما چې تر کوم ځایه اورېدلي دي دلته کوم پل نشته او دوی بیچارهګان به تله هغه د مروري په پل باندې دوستانو موږ د مروري پل باندې راتېر شو ډېره لرې مسافه ده چې دغه مخامخ بچې کلی معلومیږي دغه د کلي خلک به د مروري په پل باندې پورې وتل اوس هم هغه څوک چې په دغې باندې ویرېږي ډارېږي نشي کولی په دې را پورې وځي نو هغه مجبور دی چې لاړ شي او د مروري په پل باندې پورې وځي له دغه ځایه ښه نو موږ به پورې باسئ که نه بلکل تاسو به خامخا پورې باسئ قدرمن لیدونکو موږ په دغې کې پورې وځو چې څه کېږي مقصد چې په های سخته ده که نه ها درنو لیدونکو دا دغه سواتي ماما کښتۍ ده او د کونړ سیند دی دا نو کونړ ډېر خونړی سیند دی
خو افغانان دي د څه سختو سره مخ دي. قدرمنو دوستانو تاسې وکته منګه د سیند نه راپورې وتو د چلیمزي چنار د سیمې نه راغلو د بچې کلي ته د مرورې ولسوالي ده البته او د بچې کلی دی. د بچې خلک دغه چې موږ پرې راپورې وتو د دغه کښتۍ یا د جالې تاسې چې ورته هر څه وایي د دغې د لارې مجبور دي په دغې کې پورې وځي او بیا هغه ځای کې موټرو ته وخیږي او اسداباد ښار طرف ته عمل وکړي. طبعا د ښارونو څخه خو هېڅکله نه رغېږي. دوی مجبور دي چې د روغتون لپاره د کاروبار لپاره د داسې نورو ډېرو مشکلاتو په پار باندې باید اسداباد ښار ته پورې وځي. نو اسداباد ښار ته یا خو له دغه ځایه څو ساعته مزل کوي او د مرورې پل ته ځان رسوي او یا مجبور دي چې په دغه کښتۍ کې چې دغه کاکاجان پې دغه خلک پورې باسي په دغه کښتۍ کې ځان خطر ته هم ورکړي او خپل مشکلاتو ته ځان ورسوي. نو قدرمنو لیدونکو بیرته به موږ په دغه کښتۍ کې پورې وځو او خپلې خپرونې ته به دوام ورکو. تاسې له موږ سره ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو تاسې وکتل چې دغه کاکاجان په دغه کښتۍ کې له هغه ځایه راپورې وتو دا چې له کوم ځایه راغی له دې به وپوښتو. کاکاجان ستړی مه شي. په خیر تازه تکړه څنګه خیر دی قلارې ده. لومړیو کې به راته کاکاجان ځان معرفي کړي. زه خو د دې وړاندې کلي یم او نوم مې محمد دی او مطلب دا دی چې بس غریبي م ده او لاړو بازار ته او دغه وړم راواخیستل او په دې خوشې دښته کې په دې اوبو باندې په دغه ټوپانو باندې تاسو وینئ چې موږ راپورې وتېدلو. نو موږ ته ډېر مشکلات دی صاحبه. د دې لارې مریض راته پیدا شي زموږ بس هغه مریض موږ د دې لارې د شکل نه مري ځای ته نه رسېږي. نو مطلب دا دی زموږ ډېرې ستونزې دي چې اولنۍ ستونه زموږ د دې پله ده چې دا موږ سره وشي نو ډېره غټه همدردي به وشي او ډېر لوی رحم به وشي. او مطلب دا دی باقي چې کوم دی نو دې ملک باندې وچکالي ده تاسو ښیینې اوبه زموږ نشته دی صغیره ملک دی دغه شانې. نو مطلب دا دی چې زموږ سره د هر جانبه نه مرسته وشي نو ډېره خبره به وشي. مرورې ولسوالي خو مرکز اسداباد ته بیخي نږدې پرته ده او په ښکته کلو کې ډېری کارونه هم شوي دي. ولې تر اوسه دلته داسې کوم اقدام نه دی شوی؟ نو بس دا د دې نه ده شوی چې په کوم ځایګینې کې مخاورې او په کوم ځایګینې کې مطلب دا دی صاحبه د هغه کاروبار کېږي او موږ داسې خلک یو چې بې خولې او بې جبانه خلک یو غریب او عاجزه خلک یو زموږ هېچا خبر نه دی. ولې ولایت ته تاسې نه وتلي ولسوالۍ ته نه یې وتلي کوشش مو کړی دی یا نه؟ منډې ترلې مکللې مطلب په هغه ځایګینې باندې سرو هم شوی دی نه هغه ځایګینې باندې هندغه اینا ګاډه چې را روان دی هغه سپین ګاډه یې هندا یو سوزکی وخوتو په دقه ځایګینې سرو یې سرک هم تراکوز کړو په لاسو باندې شخصي ولس په اشر باندې او سین غاړې ته م رارسولی دی خو بس د پله امکان نه ته دغه نه شو ده. نو دا خو ډېر لوی کلی دی او ډېر زیات نفوس لري په دغه کښتیو کې رسیدګي کېږي. نو مطلب دا دی چې په دې کې بس ګزاره ده نو کوي نو د چا مرګ خوښي خو بس په کټ کې فروت ایسته مړ شي. نو بس خطر سره مخامخ کېدم دی به دې سیند پورې وتل. نو بس بعضې وخت کې د اوښتېدو خطره وي او مطلب دا دی چې خو بس د زموږ ضرورت یې نو څه وکړو زموږ بله کوم علاج او کومه لار نشته دی. د وړو بوجۍ دې له بازار نه دې راوړه ځان سره؟ هو دا مې بازار کې واخیستل او دا تاسو یې دا ښیي نه چې بس په دې اوبه دریاب باندې م راپورېستل او په ټوپانو باندې راپورې وځي. موږ ته دغه نه مشکلات دي. تاسې مجبور یې وایي چې د موټر کرام دوه چنده ورکړئ ځکه یو طرف نه د دې سیند باندې پورې وتو کره او بیا نو اسداباد ښار ته د موټر او بیا موټر کرایه نو مطلب دا جالې کرایه هم ورکوو او بیا موټر کرایه هم ورکوو دغه دواړو مشکلات را باندې دلته ستاسې په کلي کې زیات کاروبارونه لکه خلک د چی کاروبار زیات کوي؟ دکانداران دي په بازار کې یا دلته دهقاني کوي کاروبارونه چی کوي؟ نو زمونږ خلک چې کوم دی اسکول رواني بل د غریبي ده مطلب دا راځي دکانداریان څوک کوي څوک ریړۍ راوباسي څوک څه کوي دغه لپاره راځي او بېرته بیا په دې
او دې شړو دښتو باندې را روان یو په دې سیند په خطره باندې را پورې وځي نو تاسو مریض چې کله مقصد یو عاجل مریض شي یا یوه زنانه مریضه شي د اولاد مریض تی شي ورته هغه خو بیا داسې اچانکي په مروري پل باندې پورې وځي عمومي پل باندې او که دغه کښتۍ نه کار اخلي نو موږ هم بس دلته دغه کښتۍ دغه کوو د ګاړو مساله زموږ ورانه نه کېږي ګاډي چېرته دي دا خو داسې ملک چې دی که نه ګاډي شته نو بل شی شته که کوم یې هغه هم په چېرته ودان یا جلال آباد او یا په صداباد کې هلته هغه ځګینې کې ولاړ یې هلته یې ګرځوي کانډاګل او بل ځای او بل ځای شیګل او ټاپورو نو دلته لاره نشته دی نو مجبور دی چې وینه کوي نو خامخا هغه هم غریبانان د دغه وجې نه بس هلته ګاډي ګرځي هغه هم د بېوسۍ نه دلته نه دغه کوي او موږ ته هم بس دغه د مرستیا تکلیف هم یو د دغه پیټواري ده ټوله راوښتېدلې ده صاحب بس د خدای د مشکلات سره مخامخ وکړو رحم هم راسره وکړو ډېره ښه خبره ده کوم نه کړو بس زموږ خپل دغه قسمت یې ډېره مننه مشره کور مو ودان او موږ د ټولو چارواکو نه دا غواړو چې زموږ سره دا مرسته وشي انشاءالله ولې سلام علیکم ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسه درنو لیدونکو د دغه کاکا جان خبرې تاسې واورېدې زو بېرته پورې غاړه پورې وځو له موږ سره ملتیا وکړو درنو لیدونکو تاسې د دغه مشر خبرې هم واورېدې د نورو خلکو خبرې هم واورېدې دغه چې کښتۍ جوړه کړې د دغه کاکا خبرې هم واورېدې وایي چې زه په دې کې خوشحاله یم زما پکې 400-500 روپۍ مزدوري پاتې کېږي خو ولې کو دلته یو پل جوړ شي او دغه مسلمانانو ته یو سهولت ساز شي زه به لا ډېر خوشحاله شم زه له دغه مزدورۍ تېر یم خو که دغه خلکو ته یو سهولت جوړ شي نو بېرته پورې وځو دوستانو له موږ سره پاتې شئ دوستانو تاسې ګورئ موږ بېرته حرکت وکړو دغه کاکا په ډېر زحمت سره دغه کښتۍ چلوي نو د افغانستان ژوند یو طرفه له جګړو بل طرفه د غریبۍ ډېر نیمګړی پاتې دی او دا سین خو دوستانو په دغه ورځو کې لا کم دی بیا چې کله عوامات شي ګرمي شي نو دا لا ډېرېږي بیا نو د دې کښتۍ چلول پکې یو پر دوه سختېږي هم تاسې ګورئ دغه خونړۍ شپې دي چې دغه کښتۍ پکې چلیږي او بالاخره دوستانو بیرته د چلیمزي شینار سیمې ته د مروري ولسوالۍ نه شیګل ولسوالۍ ته راواختو کاکا جان ستړی مه شي صحت ښه دی بخیر یې چېرته روان یې کاکا موږ به دې بچې ته لاړ شو نو په دغه کښتۍ کې پورې وځي هم په دې کښتۍ کې پورې وځو دا خو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی اوس ټول غواړو خو کم دی سخته نه ده دا خو خطره هم د ژوند سره لوبې نه دي نو خو بس څه وکړو نو بله لار زمونږ نشته نو نو د دې په حقله مو کوم اقدام نه دی کړی هېڅ اقدام هم نه دی کړی نو خو چېرته چا دا فکر وکړو د اوسني حکومت مخکې خو لاله څه خبرې نه دي اورېدلې نو تاسې خپله پسې تللي وئ غوښتنه مو کړې ده غوښتنه خو هم لا نه ده کړې نو تاسې ګوره تاسې باید غوښتنه کړې وې ځان مو خطر ته ورکړی غوښتنه نه کوئ هو موږ سړک اوس دلته کوز کړی هم دی اینا هغه پاس ځای کې یو کاکا راته وښودو لا دلته موږ کوزه کړې ده خو چې موږ یو پوښتنه وکړو که هغه ور وشو خو ښه ده که ونه شو نو یې څه به پخواني په شان پاتې ونی
خدای دې وکړي ډېره مننه کاکا کور ودان سلامت درنو لیدونکو تاسې د دغه دوستانو او د مروري ولسوالۍ د بچې د خلکو ژوند ولیدو دا چې ژوند یې وایي خورا د کړاوونو ډک دی او ډېر په سختۍ تېرېږي قدرمن لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان